بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو پرونی درس د شد پیژندنه وه چې شد علامه او د شد تکرار هغه یعنی د تکرار نه چې کوو ساتنه کوله. شد د دې لپاره تراته چې تکرار نه ساتنه کوله. نو ګران زده کوونکو، کلام د رب العالمین د بشر د هدایت لپاره نازل شوی د شد پیژندنه ده او د هغه دوام دی. درس مو همغه درس دی، صفحه مو همغه ده. اوس راځو ګران زده کوونکو د درس دوام ته. پرونه د حروف سره آشنا شوي یو. نو ګران زده کوونکو، اوس راځو په ننني حرف کې ان ته راځو. څه شي ته؟ ان. پرونی ایو ویلیو، نن ان راځو. نو قاعده هم دا ویلیو ګران زده کوونکو چې لومړی به موږ او تاسو په څه شي شروع کوو؟ په زور باندې، ځکه چې زور په حرکاتو کې اول حق لري. نو څه شی ده؟ ان. څه شی؟ ان. چې دغه شد چې زه لږ واضح ولیکم دلته تاسو ته ګورئ. یو، دوه، څو غاښه لري؟ درې. یو، دوه، درې. دغه د شد علامه ده. د دې وظیفه دا ده چې د تکرار نه څه شی کوي؟ تکرار مخه نیسي، یعنی تکرار نه پرېږدي. که چېرته تکراري دلته به یو سکتګي راځي، د اواز سره مین به یو مسافه راشي، نو دا صحیح نه ده. راځو ګران زده کوونکو ان ته. ان ګران زده کوونکو الف یا همزه د الف په شکل ورباندې مې زور کېښود. څه شی؟ زور. دا به سره رقم تلفظ کو. الف نون زبر ان، نون زبر نه، ان، ان. الف نون زبر ان، نون زبر نه، ان، ان. ګران زده کوونکو، دا ان چې موږ وایو مخکې له دې نه چې زه د ترکیبات دا تاسو ته وایم، نو څه شی ده؟ د دې دا درته وایم چې د اصلا نون کې غنه باید وکړو. مخکې مو درسونو کې ویلي، آینده درسونو کې راځي. اوس هم درته وایم چې تکرار شي او په ذهن کې مو ښه کیني. نون مشدد د دوه حرکاتو په اندازه غنه لري او میم مشدد د دوه حرکاتو په اندازه غنه لري. نو څه شی به پرې کوو؟ غنه. ان چې اواز مو د پوزې د پزې بیخ نه ادا کیږي. که چېرته د ادا نشي نو بیا به څه شي؟ ناقص به حرف به موږ بل حرف ویلی. دا راځو اوس دې ته چې دا اصلا څه شی ده؟ دا اصلا ان نه ده. ان نه، ان نه. اصلا څه ده؟ ان نه. که زه چېرته تلفظ کوم ګران زده کوونکو، وګورئ تاسو ته سره به یو عجیبه سوال پیدا شي. ان نه، ان نه. یو سکتګي، یو فاصله غلطه. د فاصلې د مخنیولو لپاره او په تلفظ او ادا کې د اسانۍ لپاره څه شی ده؟ ان نه، ان نه. هم دارنګه ګران زده کوونکو راځو ورباندې د بل حرکت ادا ته. کوم حرف دی؟ حرف دی الف یا همزه د الف په شکل. ان نه، ان نه. تلفظ به څنګه وي؟ ان نه چې دوه حرکته غنه به وي، دوه حرکته غنه. سره وایي الف نون زیر ان، نون زبر نه، ان. الف نون زیر ان، نون زبر نه، ان، ان. چې قاعده میسره کې هلته موږ لرو همزه نون فتحه ان، نون فتحه نه، ان. دلته لرو همزه نون کسره ان، نون فتحه نه، ان چې اصلي څه شی و؟ ان
ان نه. چیرته موږ وګورو نو عجیبه تلفظ به ګران زده کوونکو. ان نه، ان نه، مسافه، سکتګي، د اواز قطع کېدل. نو د دې د مخنیوي لپاره شد راغی. نو څه شی شو؟ انه. څه شی؟ انه. لکه موږ او تاسو د دې مثال هم په قرآن کې لګو. ان الله مع الصابرین. تمام دی چې په خپل ځای کې به ان شاء الله راځو پسې راځو بل حرکت ته ګران زده کوونکو. هغه کوم حرکت ده ورسره اشنا یو. د پیخ په مخکینی درسونو کې مو ویلی دی. د پیخ الف یا حمزه د الف په شکل پیخ. نون ته مو د شد علامه ورکړه. نون ته مو بیرته زور ورکړو. چې شو؟ اونه. اونه همغه تکراری خبره. نون میم مشدد باندې غنه د دو حرکاتو. نور اسره اول تلفظ کوي بیا به ایجی ویو. اونه اونه اونه. الف نون پیش اون. نون زبرنا اونه اونه. چې په قاعده میسره کې همزه نون ضمه اون. نون زبرنا اون چې اصلي شه ده اون نه ده. اون نه ده. اصلا دو نونونه دي. ده دو نونونه دي. دو یاګانې دي چې موږ تاسو حرف مشدد معنا چې دا حرف تکرار شوی د تکرار د لیکلو لپاره چې اسانه شي او دا په خط کې رسم خط کې چې اوسي سختي نه اوسي نو موږ داسې لیکو. نو چې شو؟ اون. ګران زده کوونکو د دې یو بل حالت چې التماس درته ولیکه دلته د دې لپاره چې ښه ورسره اشنا شئ. همدغه نون، همدغه الف، همغه زبر، همغه شد، لیکن د نون زور په پیخ بدلو. انو انو. الف نون زبر ان. نون پیش نو. انو چې دا اصلا چه ده؟ ان نو ده. چه؟ ان نو ده. همدارنګې دغه حرکت دی زیر. وګورئ ګرانو زده کوونکو. انو انو انو. دا په اصل کې څه ده؟ ان نو ده یا اون نو. اون نو. موږ تاسو ته وګورو دا اون نو په اصل کې څه ده؟ اون نو ده. ګرانو زده کوونکو بل مثال د څه شي ده؟ دلته همغه نون دی. زه یو حرف بل د ښه وضاحت لپاره تاسو ته انتخابوم. هغه به د کوم حرف وي؟ ګرانو زده کوونکو هغه به زه تاسو ته سخت حرف وایم تکرار به شي. سخت حرف چې تکرار شي د ضاد حرف. کوم حرف؟ ضاد. ضاد نه مخکې الف. ضاد باندې د شد علامه. لومړی زور. الف ضاد زبر اض. ضاد زبر ضا. الضا. وی وی. الف ضاد زبر اض. ضا زبر ضا. الضا. قاعده ما سره کې ویو همزه ضاد زبر همزه ضاد فتح اض. ضاد فتح ضا. الضا. چې دا اصلا چې ده؟ اض اض ضا. اض ضا. که په زیر ولیکو اض ضا. اض ضا. اض ضا. هوري اض ضا. همزة ضاد كسرة اض. ضاد فتحة ضا. اض ضا. همزة ضاد
كسرة إض ضاد فتحة ضا إض ضا چه قاعده ميسرة لكن من تاسو قاعده ألف ضا زر إض ضا زر ضا إض ضا ألف ضا زر إض ضا زر ضا إض ضا چه دا مهم یاد کور پسی رازو دی پیخ حرکت ده أضا أضا سرقم ده أضا ضا أض ضا چه سرقمی ویو ألف ضا پیش أض ضا زبر ضا أضا ألف ضا پیش أض ضا زبر ضا أضا چې دې کې بل خبره دا چې دا حرف خپل هغه کې ذات کې داسې یو صفت لري چې اواز پکې اوږدېږي اواز پکې چې کېږي اوږدېږي مستثنا د نورو حروفونه نو چې شو قاعده ميسره سره همزه ضاد ضمه أض زبر ضا أض ګران زده کوونکو که موږ تاسو دې ته همدارنګې د پیښ حرکت ورکو نو چې کېږي أض نو دلته به بیا هم څه کوو اصل کې به أض همدارنګې أض ګران زده کوونکو دا حرف د حروف مستعلیه څخه ده او په حروفو کې داسې یو حرف ده چې ادای سخته ده هم حالت د شد کې اکثر خلکو نه دغه صفت پاتې کېږي لکه زه درته په یو ځای کې تلفظ کوم چې همیشه په هر منځ کې وایو ګورئ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلته اکثر خلکو نه پاتې کېږي نو ګران زده کوونکو دا زموږ ستاسو درس چې د شد پیژندنه او انشاءالله یاد کړی مو دی په آخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق